अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फरदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या व बिल कुरआनिल अज़ीम वल हदीस क़ुदवतन व इमामा व बि अबी हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलका व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वश्शम्सि वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल अर्दि वमा तहाहा व नफ्सिन वमा सव्वाहा व अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गिली खुशबूए दर हम्माम रोज़ी रसीद अज़ दस्त महबूबी बदस्तम बदू गुफ्तम की माशी या अबीरी के अज़बुई दिला बीज़ी तो मस्तम बगुफ्ता मन गिली ना चीज़ बूदम वलेकिन मुद्दती बागुल नशिष्टम जमाली हम नशीन दरमन असर करद वगरना मन हुमान हाकम के हस्तम। दुरूद शरीफ हुआ बुज़ुर्गान किराम, अल्लाह पाक फरमाई दी थी योबटे वगवतकेद सूरत शम्स अल्लाह पख्बल ज़ाहिद अल्लाह कसर फरमाई वश्शम्सी वदुहाहा दावो कसमियत दी। अल्लाह फरमाई वश्शम्सी वदुहाहा ज़मा द कसमी पनवर बांधी और पराना तनवर बांधे
چې د انور رخرناو کی او عالم روحانه کی. دویم قسم الله کوي والقمری اذا تلاها، او قسم می دی پس په مې باندې چې هر کله د انور تابع شي پراخېدو کې نور پروژي سپومې راوکېږي څوارلسم سپومې بدر کامل ماه کامل. دویم قسم چې والقمر اذا تلاها، زما د قسمې په سپومې باندې چې تابع شي د انور پراخېدو کې نور پروژي سپومې راوکېږي. دریم قسم الله پاک کوي والنهار اذا جلاها، او قسم می دی پر ورځ باندې چې نور روښانه کړي. واللیل اذا یغشاها، څلورم قسم خدای پاک کوي چې قسم می دی په شپه باندې په رات باندې اذا یغشاها، هر کله چې لمر پټ کړي او ټول عالم په تیاره کې راګیر کړي، تمام عالم په تیاره کې راګیر کړي، لمر پټ کړي. پنځم قسم الله کوي والسماء وما بناها، زما د قسم وي په اسمان باندې او په هغه ذات چې د اسمان پیدا کړی دی چې خدای دی. بل قسم الله پاک کوي چې دا ست قسم کوي یاره دې ته به وږي چې د الله قسمونه دونه دا دونه ډېر قسمونه ست کوي، دا قسمونه الله ست کوي. قرآن عظیم باندې به ځان پوهې. والارض وما طحاها، او قسم می دی په ځمکه باندې او په هغه ذاتو چې د ځمکې غوړولې ده. مسلمان وروره دا ځمکه یو خټکوري د بیت الله مبارک په مقام پیدا و. ځمکه لا ماده مخکې پیدا کړه، بیا یې اسمانونه جوړ کړل. والارض وما طحاها، او قسم می دی په ځمکه باندې او په هغه ذات چې دی یې غوړولې ده د خانه کعبې د ځای نه ټولې دنیا ته چې د ځمکې سر چا معلوم نه کړ. د اووه ځمکې دي لاندې، دا ځمکه د دې دپاره د هر یوې ځمکې پیړوالی چې دی د 500 کالو په مسافت دی. اسمانونه موی دي، ځمکې موی دي. د یوه ځمکه کې فلاسفو د یونان لیکلي دي، فلسفې په کتابونو کې، چې انساني پوهه په دې یوه ځمکه کې تر 6 میلو پورې تللې ده. سم مزل کړی د 6 میله، د 6 میلو نه اخوا پکې هېڅ الګ کار نه کوي.
دا یوه ځمکه معلومه نه ده 1500 کالو مسافت دی والارض وما طحاها په ځمکه مې د قسم یو په هغه ذات چې د ځمکې یې غوړه ولیده ونفس وما سواها او قسم می دی په نفس د انسان باندې او په هغه ذاتو چې د ته ښکلي شکل ورکړی دی د انسان ته ښکلي شکل ورکړی دی چې داسې شکل د بل چا نشته د بل حیوان داسې شکل نشته لکه د انسان چې دی فألحمها فجورها وتقواها د ته ښودلي دي د بدې کارونو د نیکۍ وهدیناه النجدین دواړه لارې د خیر او د شر ما انسان ته ښودلي دي د خیر لار مې ورته هم ښودلې ده چې دا د خیر لار ده دا د شر ده چې ته په کومه ځې نو بیا به هغې سره موافق په فیصله زه کوم الله ته دومره قسمونه چې وکړه څه دپاره وقت پکې ده قد افلح من زکاها با مراد دی هغه څوک چې خپل نفس یې د ګناه نه پاک په دې قسمونه شوي دي چې خپل نفس یې د ګناه نه پاک دی با مراد دی په دنیا او آخرت کې او قبر کې په دنیا کې هم په قبر کې هم په آخرت کې هم او وقد خاب من دساها او نامراد دی هغه څوک چې خپل نفس یې په ګناه ککړ کړ خپل نفس یې په ګناه ککړ کو پکې ورغوپک بس دو خبرو باندې الله قسم وکړ چا چې خپل نفس د ګناه نه پاک دی کامیاب دی چا چې خپل نفس په ګناه ککړ کو دی ناکام دی بس دا دوه خبرې دي درېیمه پکې نشته ګناه چې دی ډېر پلټ شی دی بس د ګناه نه به ځان ساتي یاد لره جناب رسول الله فرمایلي دي لیس الورع کالکف عن الحرام لویه تقوا دا چې د حرامو نه ځان بچ کړي دا ګناه به تا په دې دنیا او آخرت او قبر کې به خراب کړي بندگی د خدای په دې دواړو جهانو کې کامیاب کی عالم دنیا عالم برزخ عالم آخرت په دې دواړو ژوندو کې به دې ګناه تباه کړي د ګناه نه به ځان ساتي او بل په طاعت کې کزان باچا کې نیکی کوا کزان تبا کې بدی کوا منګ او تاسو باندې دا ګرانی دا ظالمان حاکمان دا زمونږ د ګناه وجه ده بس دا من سره د خپل ګناه دا کار کوي دی ګناه راګیر کړي
بې ستري ده ډېره زیاته. پرون بل ورځ پرون تحصیل ته تللی وم، ما چې داسې کتل یو ځای کې موږ خبرې ته ودرېدو، زنانه د تحصیل په بازار کې د نارینهو نه ډېرې وي. دا دلته تباهي ده، بل بازار کې دا نشته. مردان ته لاړ شه زنانه به ونه ویني، صوابۍ ته لاړ شه زنانه به ونه ویني، پنډۍ او اسلام آباد ته لاړ شه زنانه نشته. دلته ډېرې زیاتې دي. بل په تنګي کې لویه تباهي ده. او دلته غفور مارکیټ ته پکې تباهي ده. دا زنانه چې دی دوی به تا تباه کوي. جناب رسول الله فرمایلي دي ما ترکت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. زمان وروسته لویه فتنه د نارینهو دپاره زنانه دي. زنانه سړی تباه کوي. ما ستاسو خدمت کې عرض کو که ځان پورته کې نیکي کوه د ګناه نه ځان وساته، که ځان خرابې ګناه کوه. تاله چې خپل صاحب کوم وظیفه درکړې ده هغه سرته رسوه، ډوډۍ وروسته خوره هغه مخکې سرته ورسوه، چې وروسته څښه هغه مخکې سرته ورسوه، ګنې خرابېږي به. بعضې کسان دلو الخیرات حزب البحر ځي بیا ما ته په یادو یاد دي، لیکن بعضې دغه وایي چې پیر صاحب کوم وظیفه ورکړي هغه نه وایي، دا د دنیا دپاره وایي. دا خلک دنیا له وایي، نه که ته یې وایې نو د آخرت دپاره وایي. یو سړی دلته راغی وی ما ته قصیده برده کې اجازت وکړه، مې ته زما مرید نه یې، قصیده برده کې زه اجازت کوم کامل سړي ته، هر کجا ته خو یې نه کوم. مې ستا مقصود دنیا دی وی دقسې ده مې ځه ته وظیفه د چا نه اخېستې ده ورشه د هغه نه مې دا خو زه داسې سړي ته نه ورکوم، دا خو دنیا له کوي. دا تباهي وایم حاکمان ظالمان په موږ. کومه ګراني راغلې ده چې خلک یې غلا ته جوړ کړو، رهزنۍ ته یې جوړ کړو، ډاکې ته یې جوړ کړو. یو تروړه د وړو چې ده په 1400 روپۍ، او ما ته یاد دي دا به ما اخېستله په 80 روپۍ، دا 80 نه 1400 ته ورسېده. وړي 5 کیلو به موږ راوړو په 20 روپۍ تشې دي، هغه رسېدلي دي 1100 ته. دا ولې دا ګراني ده؟ فکر کوه څه ولې ده؟ حاکمان په موږ ظالمان دي، ځکه چې موږ هم ټیک نه یو. جناب رسول الله فرمایلي دي کما تکونون کذلک یؤمر علیکم، چې تاسو څنګه یې دقسې امیر به د باندې مقرر کېږي. زمونږ دا مدرسه داسې نه ده، زه دلته چې راځم کله یو ګنټه مخکې راشم، دلته ټول خلک تهجد کوي، څوک تلاوت کوي، څوک ذکر کوي. تهجدونه فارغ شي بیا ذکر. موږ وختي لمونځ کوو، رسول الله وختي لمونځ کړی دی د سبا. ټول
ټول منځونه وختي کړي دي زمونږ ټول منځونه وختي دي بس رسول الله چې څه کړي دي په وږ من لګي د قیس او د لیلا خبرې ما تکوه د محمد رسول الله خبرې با مصطفی برسان خویش را که دین همه اوس اگر به اون رسیدی تمام بول حبیش رسول الله ته ځان ورسوه نور خلق پرېږده بعضې کسان دي د سبا د جمعې مونځ دی ټول عمر ځي کور کې کوي ځان دې تباه کو په اوړي کې بعضې د ګرمۍ د وجې نه راځي بیا چې یخني شي یخنۍ نو خدای وایي زه څوک یم آخر څوک یم که یخني کم ته ناراسته بلای بعضې حافظان چې ګورې په غرمه به مونځ کوي جناب رسول الله مبارک فرمایي دي لوی خوب لیدلی دی جبریل او میکائیل رسول الله ته وایي هغه سړی چې ته ولیده چې یو سړی ورته ولاړ او په کاڼي باندې په دې سر ویشته و کاڼې ارزل به ولا سر ماته و هغه به ورغړېده بیا به ورغېده د سر به جوړ بیا به ویشته بیا به وی دا حافظ و چې قرآن عظیم باندې عمل نه کو حافظ چې په قرآن شریف عمل نه کوي د ده په قرآن شریف عمل نه و د شپې د دغه قرآن عظیم نه غافل ودو نه قرآن شریف چې تا ته یاد دی ارسونه یې څه چېرته یاده ده دا به د شپې په مانځه کې وایي په ګناه دې ځان خراب ما نظر چولی دی بعضی کسان داسې دي چې د ګناه د وجې نه د هغوی ټولې مشریانې ختم شوې زه ورته ګورم چې دا د ګناه تباه کړي ته ګناه غر کړي دا ګناه سړی تباه کوي یو نیکي سړی باچا کوي زلیخا په یوسف علیه السلام عاشق وه سخت عشق یې عزیز مصر مړ شو او باچا یې وقت جم دی یوسف علیه السلام ته لویه مرتبه په دنیا کې ملو شوه ولې زلیخې ورته په کور کې دعوت ورکړی و قرآن عظیم دی وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله زلیخه جنۍ وه دروازې بندې کړې و دروازې یوسف علیه السلام ته ما سره بدکاري وکړه نه ستا خاوند زه په ډېر لوی قیمت یې اخیستی یم د هغه سره به زه خیانت نه کړم لیعلم انی لم اخنه بالغیب وان الله لا یهدي کید الخائنین ګناه چې څوک کوي هغه نه کامیابېږي هغه بې خونده سړی دی نبی علیه السلام چې مانځه باندې به ودرېدو صحابو به دې مخکې سب ته رامنډې والې مخکې سب ته جناب رسول الله فرمایلی دي که د مخکې سب ته ما ثواب نه څو خبر وي نو دوی به خسنې اچو چې مخکې سب کې به هغه څوک ودرېږي چې د ده په خسنې کې نوم روځي قراندازي به یې کوله خلک رستو کېږي د اول سب نه رستو کېږي
خدای په دې اول صف کې پرېږدي نه. اوس په څه کوي؟ موږ ډېر کوشش وکړو چې مخې ته به راشي، خو خدای یې نه پرېږدي. نو څه به یې کوي؟ خدای یې مخکې صف کې پرېږدي نه، بس ناره یې ده ورسره. زه چې ته دې قبر ته ورشې نو انشاءالله جناب رسول الله فرمایلی دي اکثروا ذکر حازم اللذات الموت. ای زما امته د هغه شی ډېر ذکر کوه چې هغه به تا باندې تمام خوندونه ختم کړي، چې الموت مرګ دی. ښځه به دې پاتې شي، زامن به دې پاتې شي، بنګله به دې پاتې شي، ځمکه به دې پاتې شي، دکانونه به دې پاتې شي، موټر به دې پاتې شي، هر څه به د باندې ختم کړي. ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې زلیخا دی هغه خپل مقصد کې کامیابه نه شوه. د مصر زنانې هم راوستې، بیا هم کامیابه نه شوه. یوسف علیه السلام جیل ته لاړو او جیل یې قبول کو، لیکن د هغې خبره قبوله نه کړه. پاک هستي تېره شوې ده. بیا د دې خاوند مړ شو، دا بوډۍ شوه، په سترګو ړنده شوه. یوسف علیه السلام مبارک چې کله به د ډیوټۍ د ځای نه کور ته ته، نو د اس د یو اسو اواز بیا نه کوو چې یوسف علیه السلام بیا ولیدو، نو اواز بیا وکړو. وایي دا اواز د یوسف علیه السلام د اسو په 3 میله کې به اورېدی شو. 3 میله کې بس خلک به د جمال لپاره ودرېدل. یوسف علیه السلام چې په کوم لار راته دی هغه دی کې یو جونګړه جوړه کړې وه، یو بوتي و، د هغه عبادت یې کو. یوسف علیه السلام به ته دی به دې بوت ته وایي چې زما د اواز د هغه غوږونو ته ورسوه، نو بوت پسې پي خبر هم نه دی چې ما نه څوک سوال کوي جو کنه. بوت څه شی دی؟ وی یا ظالم ستا خو ما دونه عبادت وکړو، زما د اواز د یوسف علیه السلام غوږونو ته ونه رسو. انا کافرة بک الیوم وآمنت برب یوسف. وی زه اوس په تا کافر شوم، د یوسف علیه السلام په پروردګار به ایمان راوړو. بیا یوسف علیه السلام تېرېده، خلک ولاړ دي. دې اواز ورکړو، الله باد ته حکم وکړو، وی دا د یوسف علیه السلام غوږونو ته ورسوه. چې ویې زه ودرېدم، وی څه وایې؟ خپلو خادمانو ته یې وی دا زنانه څه وایي پوره کوله. وی هغه وایي چې نه، ته به زما حاجت بل څوک نشي پوره کولی، یوسف علیه السلام بیا پوره کوي. وی ځان سره یې راوسره کړه، په څو زورونو یې سره لی توقع جوړ. یوسف علیه السلام مبارک دا خبر زه تفسیر نه لګیا یم، څه تاریخ نه دی. بوډۍ چې راله السلام یې واچو په سترګو معذوره وه. یوسف علیه السلام ورته ویې من انت، ته څوک یې؟ وی ته ما نه پېژنې؟ وی نه. وی نه زلیخا. وی زه زلیخا یم. یوسف علیه السلام په جاړې شو چې هغه حالت ته وګوره او دې ته وګوره، په سترګو ړنده وه، کمزورې، په کونټۍ غریبه ولاړه وه، ودرېدی هم نه شوه. وی څه وایې؟ وی زه چې څه وایم نو ته یې منې؟ وی او. وی په وعدې سره؟ وی او که خیر. وی زما 3 سوالونه دي. یو سوال دا دی چې یوسف علیه السلام دعا وکړه چې زما روغ شي چې تا پې ووینم، چې ستا جمال دیدار وکړم، تا پې ووینم.
یوسف علیہ السلام دعا وکړه دوا یې وکړه تا ته خبره کوم زلیخی وی زه تا ته محتاج شوم سبحان الذي جعل الملوك عبيدا بالمعصية وجعل العبيد ملوكا بطاعته ما دا خبر وا وی اغزات لر پاکی دا چې غلامانی باچان کړو د عبادت توجنا او باچانی غلامان کړو د معصیت توجنا زه استاد او درې دما او ته مونږ اغشت به په بیا ته زمونږ غلام وي طاعت سره به تا خدای پورته کي دا لو یو ګناه مه کوه چې مونږ بې جمع کې رسول الله بې جمع مونږ نه کړی قسم په خدای کې رسول الله بې جمع مونږ کړی کم کې قضا کړی دی هغه په جمع کړی دی بې جمع مونږ نشته دا تا د ځان جوړ کړی دی قضا مونږ رسول الله یو وار چې تتلی چې بیا راغی جمع شوی و رسول الله کور کې ودرې د زنانې په ځان پسې ودرولي او جمع وکړه د جمع مونږ قضا کېدل نشته وروره په لوی یو ګناه کې ظالمه مبتلا یې ځان ته خلاص کا که یو سړی معذور دی نشي راتلی کمزور دی نو بس هغه بله خبره ده هغه خدای نشي لا یکلف الله نفسا وسعها وی دویم سوال وایه وی دویم دا دی چې دوا وکړه چې ما ته الله د 1400 کالو ځواني را واپس کړي دوا یې وکړه جنۍ شو دا د پیغمبر دوا ده زما استاد دوا خو نه ده یوسف علیه السلام په شان څوک شته نشته جناب رسول الله دا پیغمبران خبرجنې بخاری مبارک کې روایت دی الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم دا سے پیغمبر نه دی تیر شوی چې دی پیغمبر پلار پیغمبر نیکی پیغمبر ور نیکی پیغمبر یوسف علیہ السلام پیغمبر دی پلار یعقوب علیہ السلام دی پیغمبر دی نیکی اسحاق علیہ السلام دی پیغمبر دی او ور نیکی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی دا سے څوک نه دی تیر شوی دوا فوراً قبول شو زما اومقه خدای دی خدای بدل شوی دی خدای کې څه تغییر شته اومقه خدای دی لیکن زو ترک نه یو زما استاد عمل خراب ده اومقه خدای دی وی درې مدبا وایا جنې شو زبردست خولي وی درې مدما دوا دا چې ما سره نکاح وکا یوسف علیہ السلام اترقا راسو خو خدای مهربان دی په دې کې جبرئیل علیہ السلام راغی وی دا درې خبر اوسره ومنه وسره بس په نکاح یې کړی بیا داسې کار وشو چې د یوسف علیه السلام دې سره ډېره مینه وه او د دې هغه مینه پخوانۍ نه وه یوسف علیه السلام ورته وویل چې یاره هغه پخوانۍ مینه دې څه شوه لکه د مستنظري شور به دې کوو هغه مینه څه شوه وی یوسف علیہ السلام ستا په برکت باندې الله ما ته خپله مینه راکړه د هغې په مقابله کې ټولې مینې ختمې شوې یاد به لرې جناب صدیق اکبر فرمایلی دي صدیق اکبر د لوی سړي خبره واوره چې امت کې داسې څوک به پیدا نشي نه پیدا شوی
هغه د جناب رسول الله خبره نقل کوي من عرف ربه نسی ما سواه چا چې یقینا خدای وپېژنده باقي ټول څیزونه ته بل ته ورکي دا خدای پیژندلې محتاج نه دی خیر خو موږ دا علم کلک کړی دی ولس کاله ما سبق ویلی دی 22 کاله کې پټکې مې تو کو د هغې نه اوسه پورې د هغې درس کوو چې او اوس هم ګورو دونه ګران کار دی علم نو خبرې به زه تا ته کوم هغه به د کاڼي کرښي بیا به پکې بدلېږي نه یو وار یوسف علیه السلام راوغوښتله نو دې ته منډه کړه نو یوسف علیه السلام ته کمیس ونیو نو کمیس یې په لاسو کې پاتې شو وشلېده زلیخا بیبي مبارکه هغه ورته ناته وشوه وی تلکه بتلکه وی ما ستا کمیس شلوډی او ستا زما کمیس وشلو وی بدل خلاص شو ما ستاسو خدمت کې عرض کوو دا موضوع شروع کړه چې ځان پورته کې عبادت کوه طاعت کوه که ځان ښکته کوي معصیت کوه